د 15 ناروغیو علاج په څو پیالو اوبو سره. سلامونه مې ومنئ دوستانو، هیله لرم چې روغ او رمټ واوسئ. د امین میډیکل ټوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم چې تاسو سره د یو نوي موضوع په هکله معلومات شریک کړم، نو هیله لرم چې د پام وړ مو وګرځي. زموږ د نن ورځې موضوع ده د 15 ناروغیو علاج په څو پیالو اوبو سره. طریقه یې: هر سهار چې له خوبه راپاڅېدئ نو 4 ګیلاسه ګرمې اوبه په تشه معده وڅښئ. که په لومړیو کې 4 پیالې اوبه سر په سر نشئ څښلی، نو کولی شئ تر 4 ګیلاسو کمې اوبه وڅښئ، خو هڅه وکړئ چې ورو ورو دا د اوبو اندازه تر 4 پیالو ورسوئ. د اوبو له څښلو وروسته تر 45 دقیقو خواړه مه خورئ. که مو چیرې خواړه وخوړل نو تر 2 ساعتونو پورې وروسته اوبه مه څښئ. یعنې که چیرې تاسو خواړه وخوړل نو باید حتی 2 ساعته وروسته بیا تاسو ورپسې اوبه وڅښئ. نتایج به یې څه وي؟ لومړی، د شکرې ناروغۍ لپاره پورتنۍ طریقه 1 میاشت عملي کړئ. دوهم، د وینې د کموالي ناروغان دي پورتنۍ طریقه د 1 میاشت لپاره عملي کړي. دریم، د زړه ناروغان دي هم د 1 میاشت لپاره پورتنۍ طریقه اجرا کړي. څلورم، د وینې فشار 1 میاشت لپاره دا طریقه اجرا کړي. پنځم، د معدې ناروغان 10 ورځې. شپږم، د ګردې یا پښتورګي ناروغان 10 ورځې. اووم، د بېاشتهایي ناروغۍ 10 ورځې، یعنې دا پوره طریقه دې 10 ورځو لپاره عملي کړي. اتم، د سرطان ناروغان 8 میاشتې دا طریقه اجرا کړي. دا طریقه اجرا کړي. نهم، د سیل مرض ناروغان دې 6 میاشتې دا طریقه اجرا کړي. لسم، د قاعدګۍ یا میاشتنۍ ناروغۍ لپاره د دا طریقه 15 ورځې اجرا کړي. 11، د اضافي وزن د کمولو لپاره 4 میاشتې. 12، د ګوزن یا د فلج ناروغۍ لپاره 9 میاشتې. 14، د پوزې، غوږ او ستوني ناروغیو لپاره 20 ورځې. 14، د شدید سردرد لپاره 3 ورځې. 15، د تنفسي ستونزو لپاره 4 میاشتې دا طریقه اجرا کړئ. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې موضوع. هیله لرم چې د پام وړ مو وګرځي او هیله لرم چې له دې موضوع څخه تاسو ګټه پورته کړئ او دغه 15 ناروغیو علاج په 100 پیالو اوبو سره وکړئ. او که چیرې تاسو زموږ په چینل کې لا تر اوسه نوي یاست او زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، نو هیله لرم تاسو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ، تر څو له ټولو څخه مخکې لومړی ویډیو تر تاسو ورسیږي. تر بیا ښې چارې په مخه موخه د الله